دوستانو تاسو به هم موبایل استعمالوئ خو د موبایل د مخکینۍ کیمره چې کوم ده په دې کې تاسو ته زه څلور بټنې رافایده کوم. په ویډیو کې تاسو ته ښکاري چې په کیمرې باندې زه یو کلیک وکړم نو زما موبایل سکرین شاټ اخلي. که زه په دې باندې ګوته ونیسم زما موبایل فلش بلوي. که دې باندې زه ښي لاس ته ګوته کش کړم په دې مخکنۍ د موبایل کیمرې باندې نو زما موبایل څه کوي کیمره ان کوي. او که زه ګچ لاس ته پې ګوته کش کړم نو زما د پاور منیو ان کوي چې زه د هغې ځای نه بغیر د بټن وهلو موبایل اف کوه ریسټارټ کوه. تاسو څه وکړئ د ویډیو در سره سیو کړئ. د دې لپاره به تاسو موبایل سکرین ګورئ. موبایل سکرین کې به تاسو سرچ کړئ APK دا سیټینګ چې کوم دی ډېر اسان دا ویب سایټ به درته راشي. په دې ویب سایټ به کلیک والئ. بیا به تاسو په دې ځای کې لاندې راشئ. صرف به دا ولیکئ چې ټچ. د ټچ سرچ کولو سره په دوهم نمبر چې کوم پوسټ درته راځي په دې کلیک واله. په دې ځای کې لاندې راشه ډاونلوډ بټن کلیک کړه. دا ایپ به خپل موبایل کې انسټال کړئ. بیا به تاسو څه وکړئ ایپ به آن کړئ. د آن کولو وروسته به تاسو سټارټ بټن درکې په دې به کلیک والئ. په دې ځای کې به تاسو ته دغه یو بټن درکې دا به ورته آن کړئ. هغې وروسته په ایګري بټن کلیک وکړئ. سیټینګ ته مو راولئ. انسټال ایپس به کلیک کړئ. یا په دې ځای کې تاسو سره ډاونلوډ بټن درکوي ډاونلوډ ایپس یا په هغې کلیک کړئ. نو دې ځای کې به تاسو راشئ دې بټن په دې به کلیک والئ. دا بټن به آن کړئ الاو به کړئ. بیا به د ایپ ته بیک راشئ. نو سټارټ کسټمایزیشن بټن باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای کې به سمپلی دا سیټینګ راشي. دا تاسو چینج کوه هم شئ چې تاسو غواړئ چې سکرین شاټ په ځای موږ بل څه سلیکټ کړو نو سنګل ټیپ کې د هغې ځای نه نور ایپ یا نور اپشن نور کارونه هم سلیکټ کوه شئ. نو بس همدا سیټینګ و. که بیا تاسو خپل موبایل نه ګوته نسئ فلش به بلوي. که کلیک پې کوئ سکرین شاټ به اخلي. که ښي لاس ته کش کوئ کیمره به ان کوي. که ګس لاس ته ګوته پې کش کوئ د مخکینۍ کیمرې باندې نو ستاسو پاور منیو به ان کوي. که ویډیو معلوماتي وي اکاونټ فالو کړه. تر بلې ویډیو د لیدلو په امان.